وایي د دغو شهیدانو مور و پلار دې نه ځوروي. زما څه 3 بچیان بې سترګو تللي دي، بې سرو تللي دي، یوه نه سر وړی دی نه سترګې وړي دي د دې دنیا څخه. د دوی وینې ماته په تبخیو ولاړې وي. زړونه مو 3 ځایه داسې کوږل ولاړ دي. اوس هم زه امارت ته دعاوې کوم، امارت بې دعاو نه دی پرېښی. منګردۍ هم اوس هم بې وفایي کوي، وفا نه کوي. څلرم زوی مې اوس ولاړ دی ولاکې یا کشری دی. اوس ما د سختې مجبورۍ ودراوه. هغه ولاکه یا څوک پر سپي بولي یا ولاکه څوک پر سړي بولي. مشران له همدا پسخان په وایي ته راسه کابل ته، کشر دی وایي ته راسه کابل ته، زه تا ته موټر درکوم چې ورسې پسخان په ووایي بېرته یې راواستئ کور ته یې راستئ. په 10 لکه مې کوزده ورته کړې ده، 10 افغانۍ مې ولاکه ورکړي. ښځه یې د بل پر کور ناسته ده. نن هم چې د دغه جهاد سلسله نه وي، دغه مولیان ونه وایي چې دغه جهاد دی، زما زوی شپه ولاکه پکښې تېره کړي. زه دې چارواکو ډېره ځورولې یم، دې چارواکو ډېره زیره کړې یم. په خپل کور کې 10 واره چاپې راباندې ویلي دي، په خپل کور کې 10 واره زه بې ستره کړې یم، پوړنه یې راته غورځولی دی، حملې مې ورسره ولي دي. دغه سپین ږیری سړی یې ویشتی. راسئ پوښتنه وکئ که دغه زما یوه خبره غلطه وه چې تاسې ما ولئ، زه در سره د سرای د باندې دروځم، ولاکه زه تاسې سرای ته راوله غواړم. او زما د خدای سره وعده دغسې کړې وه، فی سبیل الله جهاد ما کاوه. ما به د خپل بچي ته وویل، دغه اخري 3م چیچی مې و، ما به زویه ما ته د فدایي صدرې وتړه. امریکایان راغلي په کورو په سیاسرو کې رالویږي. ده به راته ویل ولمور چې موږ یې تا ته حاجت نسته. دغه ارمان مې په زړه کې پاته سو چې نه مې فدایي حمله وکړه، نه پاک خدای ما ته د شهادت مرګ راکوي. د هر یوه څه زما د بچیانو څخه امریکایان بیرېدل. د یوه نوم عبدالحد کامیاب دی چې د ناوې مسلو کار یې کوي. د یوه نوم نیز محمد کامیاب دی چې په روش کال لیوا ته طالبان راورسېدل د لښکرګاه. د ده سر په غوټو کې پرې سو، ماته یې بې سره راوی کور ته. نازک چیچیان یې راپاته سوه، د 3 کالو واده یې راپاته سو. دا هم دغه دی معلومات یې کوای سئ چې دی د 130 نفرو لیزري مشر و. پر ده به تورې وجود څرخه کې ګرځېدلې، ما به پر سترګو ورته کتله. سهار تر ماښامه، ماښام تر سهاره به ما وده ته کتل. پر ده به څرخکو کرملاغونه خوړل. الله پاک یې واده نه و پوره کړی. الله پاک دلته شهید کړي چې نن و سبا انقلاب طالبان راتله، امارت راتلی دی، الله په شهادت ورسېدی راته راوړي. هغه چې شهید سو 4م مې په لاس ورکړی، اوس مې 4م ولاړ دی. ولاکه مې 4م چا پر سړي باندې بوللی چې ته اوس انسان یې که نه یې. د دغه 3م نوم ګل محمد جاوید و، هغه په نادعلي کې شهید سو راڅخه. دا 2 په دغه نمرو کې شهیدان سوي دي، یو تیارې ویشتلی دی، یو مین پورته کړی دی، دا بل په دغه نادعلي کې شهید سو په جنګ کې. داسې نو تاسې هم مه کوئ چې تاسې موږ دومره غمزده یو، دومره غمجن یو، او زموږ د هر طالب سره زموږ زړه ډوبېږي. ما به په خپل کور کې خپل د مژندو خپل د سیاسرو سره خپل په کور کې بېدوله. د شپې به راله، ما به په کور کې ډوډۍ ورکولې. زه به سهار تر ماښامه پر سرای پر پیره ولاړه وم. چاپه به راباندې شروع وه، ما به دوی بیا پر بل طرف باندې ایستل، د دوی سلاوې به ما بیا پر بل طرف باندې ایستلې. نن مې دغسې دغه ورځ بیا بیخي ژړوي، زړه مې هم سوځي. خپل د بچیانو د رویه چې یو د نام طالب ووینم، وانکش کې زه ورغلی وای، ما د دې طالب په غاړه کې لاس اچولی وای. خو زما چیچی دغسې ستړی زاره ترکی زاره چاودی و. دی چې به رالی، دی به په پوستو باندې به ده جنګ کړی و، د ده په ورنو کې به د وزمیو ډومبیان مات سوي وه، موږ به جنګې کښله. نو سړی داسې نه کوي، خو ډېرې خوارۍ و، زاره ترکۍ راباندې تېرې سوې، ډېر زامنتونه راباندې تېر سو.